जमनों په کندو کې نه ځایږي او د سبزۍ په فرج کې پته نه لګي نه پکې سبزي شته نه پکې فروټ شته انګورې بلې انګورې مړ شومه اجي ته ووایه ما ډاکټر ته بوځه بهین میم ته په کوټه کې پروت دی نو روزه کنه چې ډاکټر لري بوزي کنه څه چل را باندې ډاکټر ته بوځه ښه دی ما وای ته خو راتګ نه مته راځه راځه چې مر دی ولم وای وای دا بل وای دا کم نه روان دی یا الله خیر الا دا سکیږي دا څه دي نو ما ته هیڅ دا خدای په انصاف پکړې مې مخې ته دا سدي یا پلارا مس لولي زم سر د میراشه مسروبي وایا یاره بس خیر دی که لولي او که روبي اوس تا ته پته ده مالدار خلک چې کله مالدار شي نو بیا دوی ګډ وډ نومونه اخلي دا ولې زم زکامې دی زکامې د اکبر باچا پاڼه ته جوړه شوې ډاکټر ته وښایه خدای بې انصافې د خو ټولې کرښې په مخ راښکلي دا ولې وی دا ولې همدار هغه د بوډان هغه پالش هلته بار پرېښود و هغه یې په مخ لګولی دی یا بابا په رنګونو باندې نه ځوانېږي بس ستا شیره خوړلې ده ولې وی کې زیاده مې پنځمه ورځ ده دلو کې مت یم بیمار یم د خدای بې انصافه ستا عظمه کم ځای کېږي خو چې څه خورې نو لکه د خاپېرکانې په دې خوله راغورځې نو مه خوره ما ته دې هسپتال ته بوځه الا ځه په لاره الا خدایا یا الله اوړه نورم ګران کې خدایا چې دا میلونه رواني وایم چې اوړه ګران شي نو زمونږ پکې مزي زما میر په ترقۍ رواني مس لولي مسروبي وایا په خوله کې د دانه راوخیږه پلاره ته څنګه خزا زاد لا بده خیر خم ورشه دلا کچا انډا ورکا بیخي کچا چې پس په سپیمو ورو بیږي دی بټی کی د زکام دی بند نو ولېدار سلوخته ماشوم دې چې زول کچا انډا ورکم خراب دې کنو دا کرخه تی روانه کا دا سکرخه په مخراخ کلی دوس دی منیجر خبرو السلام علیکم وعلیکم السلام درته وای کنه چې د خدای ظالمانو تاسو ر دې وړونه څه جوړ کړی دي ولې موږ ډولونه څه جوړ کړی دي تاسو د وړونه څه جوړ کړی د خدای ظالمانو خو چې سیر وړي نو درې سره پکې بوډا چولې تاسو د خدای د قهر نه یریږئ دا تاسو پر جنامت سم نه کې کنه هغه ماته ډالې لوټونه پکا دیو بوډا پکې ګډا او شو ډوړې پکې ګډا خو ماته پیسې پکا دیو ما ته دوه په جان محبت باندې شرط کوم په دې ملک ختم منیجر کنه ته په ستر ګړنې تر خدای د قهر نه یریږئ دا قبر نه اخیرات د جوړیږي ما ته دا اختیار نشته کنه دا اختیار کوم جنامت سره دی او خریت سره سر مکانی کوا دا منګ کول لټ ماته معلوم دی وی پچا باندې خبر امن نه کوي ښا دا ټیکارو کټو ټو د مخ نه ټول برکت مړ اے پرشتولې دی نوړي بته نه چارام ارسلي چارام کې هغه د مخ سر بني هغه د مخ نور بني تو بابا تو جانکټي ته وایا وې شکل نه بدلېږي او کته بدلېږي وې سوشي چې تارا کپړو په ځای باندې پین واچو خو یو خبره وره تپوس کول والے او زاشتا جنامت بو وی قبل چالي دلی دی نو چې هغه وته سره خلاص شي نو تم سره ځان په ګناه کې ګیره مال تنها راکیو دا ما تنها سره کار دی دا ټیکارو کې دا لوټواله کنه او د دامو کده مون ټیم دی پیښوي چې برکتونه خدای پاک کوټه راولي دونی ټټا الحمدلله زمون ټیم کوم او په خپل جمعه کې لیدل کنه جمعه د تصویر ما یو خبره به وره خو د نن نه پس نه تاسو په دې کې ګوره واچولو که نه نو ما د خودي و چې دا په جانکټي دله داسې توپونه وم ورشه ورته ووایې داره ته ګوهري وي شبه او د میل د خرڅونه خبر یو که نه یو دا بیلونه به یې نیکه داخلېږي ټټ باندې مواله خو بسو ډلې بانګونه وای کنه ما لوټه هغه ټیمون کوم زما داجی ګل روانې ما ته وای ټاله نوکري ګورم او چاله بوزي نوکري ده پته نه یې څوک جانکټي یادې نو وای دغه شرم نه د ګورې بولي دا خو د ګناه ډک ډامپټ دی ته هغه مخ ته وګوره هغه خېټې ته وګوره داسې ښکاري لکه د ګوړې هغه سخه چاټېني او برغمې سر چې پرې پروت وي مونږ یې ټکو مړه خو چې مونږ نه نوکریو کې یاره ته وټونه ګرانیانو یې ګاڼې هټه نه خبر باسمه بای او دا چې ګوره کاره باره دی چوره چې نفلونو باندې خو ورته ډومبي ودرېږم که پلاره دا څه کې وزن اوچتې ورزش کوم یا پلاره توس د ورزش ډېر لکه مکه صده کې مات شو نو بیا په راغونډولم ګرانې وای السلام علیکم صاحب
وعلیکم سلام په خیر زلمی څنګه الحمدلله تاسو دواګانې پوزیشن څنګه دی پوزیشن هو ډېر ښه سول کړی وړه چې کم دی واسطه ولا ځګرانیږي شکر وباسه ننانې دې چې کم دی 3300 روپے دی وې ما الله دې 4000 داسې چل کنه په هغه کوټو باندې چې کومه ما هغه چړې شړې روټې اچولې ټول میږي او مرغې ولا راغله ټول د نه پاکو خپل دې تک شي شوایا کنه صحیح شو وایم ان شاء الله داسې چل دی چې سړی ډوړې بورا ارس مکس کوا زکه چې همدا وخت د ګټې دی پوری ورکوا سړی ډوډۍ ماشین ته ولا بس صرف په ګوتې باندې نوم لیکا باقي ارس خلک خوري به غریبانه هډه ته خیری پراته کیو خیره دې تا ته کوي دعا به ما ته کوي داسې چل کنه چې همدا د ګټې وخت څوک به خیره کوي څوک به ارزان کوي څوک به قصه کوي څوک به قطاره کوي اوړه جوړاوه او مارکیټ ته راوړه خلک یې خوري صحیح شو ډېر ماشه ان شاء الله یو ځاله دې ملشته او ګودم خډه را یو موږ بوره دیو ورو لکنا ګور دړې سوچوړ او درې دړې بیکاره دا ورچوا او میل ګرځاوا لوټ جمع کوم دا ټیم دی بیا وروسته وړاندانیږي درز ورکوا ډېر ماشه دی لاړ السلام علیکم لا هسه زما دي ها توبه وباسه تاسو ستا وخت کې 15 لک روپۍ نه وي دې وخت کې زه د 10 کروڑو او د دې بنګلې خاوند یم ستا وخت په جوپړه کې اوسې ما ته دوا کوه ما ته نه ځان ته دوا کوم تا ته ولې کومه تا خپل وخت تېر کړی دی اوس زما ټیم زه پلان نه یم وی اوس نه پیسې دونه ظالم چې ها توبه وباسه سعر پرې خورو ډېر کمزوري شي تاله یو کیلو سوچک وړي در کومه چې د مخو کې ها خپه نه شي دونه مصیبت مې چاته توبه توت شه ګلخانه بچي دا دوه چې دوای څه ته کوي دا چې ګوره کنه دا پخواني شهیدان ټول اوږدو بل خلک والله اوس په ډکو نه شو یاره یم چې اوچت دې کمه او را خلاص دې کم د خدای ظالمه دا څه دي ولې دا شهیدان نه دي دا شهیدان نه دی بوزغلي کړلي دي او د پاسه مې پلاسټیکه جوړوي دا چې وایي ما خو یې کوڅه ته دا قبرونه دي زه خو آیان دی مکان چې دې په دې اسکول کې پاس کړی څنګه چې ته ما شپاړه سم کړی دي اله ما په بی کې دنه ایم ای کړی دا زه پکې ډېر دنه تللی داسې کار د بچي که نه یم داسې کار دی چې وزونه وکړی خو به د هغه مخکې ډېرې ګورې اوتې بوټونه مې ګورې بیا نوکري نشته راځه ما پکې سم ډېر نفلونه مو کړپېټ وې او به انشاءالله کېږم به ته غم مه کوه راځه مخکې زه سړیا خدایا خیر پکې واچوي زما د ژوند کې زما د زوی دم د پیسې راغونډو السلام علیکم وعلیکم سلام لکه د خدای مسلمانه څو جانکټي جانکټي راځي پاته تللی دی ها جانکټي ډاډي ګوره دا د کارغه وزر ټول د خدای ظالمه دی پلار دی ولې هله کار ګوري دا ته مې ونیو چې په دې خولي لاس کېده ما وی کو په ډه باندې ګیډران یې خو کېنه اوس کېنه حالات خو ښه دي که نه حلال ښه دي بیا نه خوشحاله اوسې خو خوراک به راکوه ښه مې خوراک کوو سلام علیکم وعلیکم سلام سلام څنګه لکه زنده باز یې مې نه وپمه تکې داسې دي د خدای بې انصافه جامې دي څه کې جامې را نشلې څه غریب سړی خپل اوقات کې اوسه خانو اوس غریب شومه جانکټي ګورې سترګې مه پټوه سپی مې بدله ګوره په دې سپې اړوم جان کټې مو وایه جان محمد آف آرې بازار هڅه کې کېنه کېنه خدای پاکه دوسته کېنې څنګه په مزه کوي ته به یې کوچي مې ټوټه را پرېوته دا څوک دی یاره چې دا مې زوی دی که نه مې چې ځان سره نوکر کې ما سره ځای نشته تا سره خو ډېر غټ ځای دی ټوټه دی کې خور څه کمبل هم پټېږي وایم داسې چل دی که نه خان تحصیله جی طبیعت دې څنګه دی دا دې راوستې څه دي ځای را سره نشته زه ټول کار په خپله کوم جی ما په بی کې دنه ایم ای کړی دی زه ورپسې ډېر دنه تللی داسې کار جانکټي خفه کېږم و زما را زوی نوکر که ډېر لوی تعلیم یې کړی دی تعلیم مې نه دی په کار تجربه شته نو څنګه تجربه ته راته ووایه که د غلا چل ورځي نه جي د سود چل ورځي نه جي د زیو جارو کولو چل ورځي نه جي تا له د څه چل درځي
مالا د مالش ډېر خسته چل لري والله دا لکه ولکه د خدای په اوس یې انصافه پرېوتو. د خدای په انصافه دا ترې راله ته د آیات راله واخېسته دا خو د امریکې نه مې په 3 لکه روپۍ اخېستې د خدای په لږه انصافه پاسه جي. نیغ مې کا خفه کېږي امجي دا زه مې داسې نوکر کې خیر دي کور کې به کار مار کوي زما یې بېعزتي وکړه زما ښځه پېژني دا ډېر ګل خوبانه نو که ګل خوبانې سره یې داسې چلو که نه ګورې هغه به یې ژوندي پرېږدي دا ډېر ګله لږ صبر درې بیا جي دا د پیډنم دا خو به هغه مخکې هغه کوډې منټرې به چې خلکو په هدیره کې کول که نه نو په خېټه به یې ډله وړه هغه ګل هغه وړهګان به د په ټولو چې میلونه ټولو کړي دي خو لاس کېره خجي نه ممسوک وو داسې چل دی که نه چې ما سره ځای نشته او نه د څه تجربه شته زما کار دی میل کې اوړه جوړل سړې ډوډۍ راغونډول چې کومې بیخي بېکاره ډوډۍ هغه راغونډول دي که ډوډۍ په کوڅو کې راغونډولی شي هغه زه په میل کې اوړه کوم نو اوس په سړو روټو څه کې و د خدای بې انصافه دې ګرانۍ ته دې خیال نه د غریب سړی ښځل هم خوري په ټیپورو یړو چاوده نو که ما ولې چې د سړه ډوډۍ اوړه کړل د اوړو کې مې وله واچول نو څه به د غوړې ټیکلو کې پنټرې مچوم نه ما چې پنچر نه شي لګولی زما پنچر مضبوط دی نه 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 مکه غوړې دی به ډکي نه ما کې ځای نشته دې پلار له دې پنچرو لګوه دې په مخه کړه ځه اوځئ خوله سمه خوځه اوځئ مشر او کشر خبره پکې پنچرو نشته ته لاړه اوس د ماته شابه تو تا مکه دا انډ کار کو مې پلار دی ګیټ لوسټ ماوی کو بنداري دی دا اوځه لکه خان تاثیر زوی دې بوځه اے کو نور څه نه چم دی براله راسي لمال کوم دا کده مالش کنو دی براله چوری چوری کې دا یو انټي راټی میکا او دې ټینګولم نتی دا چې کار لګان چې زما خبر کېږم مو چې زیاتې را سره کې زما زوی تعلیم کړی دي او نوکري نه ورکوي نو سم شه دی خوا راشه ته وی یې دا یو پلان مې دې نه مې پلان دې دا څه تپری منګکته بیا بکې دا نه پریره وله ولا ته د وسکان دا فاطم دا خاطر باندې لته وراتاو کوم مګه خرابه کړه څه ګوره ویم ګورم باسه جانکټیا ګورم باسه کوټه راوړه راځه ډېر واله تعالی خصوصا مولا ټول خدای به قوت اودا یا وتا اوسه ګورې فانتاسي کا په خیر راغلی استمیا څنګه خیر دی ګوخري شته او شته لږ وته आवाज وکړه خیر خدای کنه بس خیر دی आवाज کوه आवाज کوم دا له ګوخانه مې راوړل خان تاثیر په خیر السلام علیکم څنګه چل ټیک ټاک خیر دی شیسکو نه نه اسم لیکو یو خبر راغلی ما دا جانکټي پیژنې ډېرې ښه پېژنم ویم زوی مو له بوتو ځان سره نوکر کړو سی وته خبرې سی درځه راته وی چې اوس روټه براتولې سود به کوي استغفر الله. سود سی په ایمان وایا داسې کار کو دې په سړیتوب اړو پیږي راځه نن ورځ سبق وکړم بس هغه چور یو لکی یو ما شرمې دا ماړه زما په دې علاقه کې خپل نوم بیا څه برا نغلا یو بس نوم سړی هم زم مرغلی ما او د قشنه بینا وراله نه نو اوس خبر کوم بری دا غو زمونږ د کلی ناسور دی خدا سړی لنه کړه کیسه رواني خان تاثیر ته بس صرف ګوره ورته راځه 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 شو شیرانی راځه صاحب زه خو تا پسې کو قدر روانو ما نه کنه کور ته راپسې مه راځه کنه ما ولې ډسټرب کې دا راته ووایه چې په اکاونټ کې پیسې جمع کېږي او که نه پیسې خو جمع کېږي خو ګرانه ګراني د وړه دونه ګران دي خلک خو نن سبا ګاډي په مشکله اندي ځان له یارورا نو خو ګرانۍ ته خو زه خوشحالېږم که نه چې څونه ګراني نو زموږ پکې مزي وي اوړو کې ډوډۍ بوسه هر څه پکې کوتره کوي خلک هر څه خوري صاحبه نور د کراچۍ نه او د اسلام آباد نه ګاډي را روان دي خو هغوی وي صاحبه چې ارزان به یې درکړو خو نمبر پلیټ یې نشته وای نو خو دو نمبر ګاډي دي که نه نمبر پلیټ دې پکې ني چې نمبر پلیټ پکې ني نو که ستاسو اجازت یې جي نو زه به دې دا سیډي شوله که نه دا څیزونه به دې زه کوم دا ټیپ ریکارډ شو جي یو قربانه زه تا نظار شمه هر څه تې کوزوه ټیرونه هم تې کوزوه یو خبره کوم جي جي
بغیر کمیشن غوړي د څوک نه بخم خپل پلارم نه بخم کمیشن بیغمه شو چې ستا کمیشن به پکې خو چې ستاسو اجازت یې زه دا کار کولی شم اجازت مې دی تاڼې تحصیل دې زه ذمہوار یم صحیح. په مطلب ورسېږي شیر علي هر څه چې کې که ګاډي یې که موټر سایکلي که سیکلي هر ساله خو چې 2 نمبري زه پیشه او زما کار پیشه سرکار پیشه او زه پیشه او صاحب دغه یو نمبر باندې زه رابطه ساتم یو خبره درته ګورې بله کومه زما پرسنل نمبر چې ګورې او نه کې دغې زه ټول کاروبار ولا ودرېدل ګورې ته ګورې سیډو ویسټډو دپاره ما تیار کړي د سټپیانو دپاره دغه غلا کې خو ګورې نمبر خیال وساته پرسنل نمبر به زما چالم نه ورکې په دغه ګورې ټوله لوبه روانه ده صحیح ده جي داسې چل دی چې زه د نظم تاسو خپلو کارونو کې ونښلې زه لږ آرام کوم صحیح ده صاحبه بېغمه شه موږ به نور هم خپله دا دنده تېره اوکې کړو. اوکې 2 نمبر چې کوم کارونه راغونډ کې کار وکې شوړه پیدا کې د شوړې ټیم صاحبه چې تاڼه تحصیل لا پسې ته کې نو بیا موږ به موږ صحیح کار سترګې کوو. ګورو، زما زما ځای کار دی. تاړه تحصیل پیسه زنده‌باد په غر کې ملار کوي زه پیشه کار پیشه لږ وای هغه مخامخ ناشته راځه کاکا خیال کوه راځي راځي بیا به سړی ډوډۍ خو راځي که نه دومره مې را پیدا کړي دي چې ګودام کې اوسېږم نه یو بس ویم تکړه شګراني د بس اوړو کې وروله بیغمه شو تو د لاسه کچن کې روټي به هغه هله دا ویم ښځې نه خلاص نه شوم څه چل دی لکه بس نه خودرې یا لکه بسا څه چل دی تا نه زه تپوس کوم ولې یو خو په وړو کې ملاوټ کې او چې تا له څوک زوی راولي چې دا مانه نوکر کړ ته ورته څه وې چې سود کولی شي اوس یې روټۍ راغونډولی شي دا خو مړه په دې علاقه کې مونږ په شرمونو تا نه خپل اوقات یې چپ وایه اوسه خبره وکړه په ټولو بینکونو کې کلیام په سود پیسې ورکوي حکومت ته ښه خبر دی چې دا بینک په سود پیسې ورکوي هغه ته چاسو نه وي او که ما جان محمد عرفي آرې بازار له 100 روپۍ وګڼو په تاسو قیامت دی بس دا خبره پرېږده دا راته ووایه ستا نه دا قبر هېر دی چې په دې قبر کې به تا ښخوي هغې سره به بیا ګورو نه باندې کتې انا خدایا